دے کہ با اللہ ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام تا حکم کو جدا سے کار دے اسو جدا خپل مرگری دے کوہ تور تا بوزا یو مخلوق یو قسم دے اگر را خوارو کہ اغی سرا دا جنگ دا اچام طاقت نشتا دی کوہ تور تا بوزا عیسیٰ علیہ السلام بدا مسلمانان بوزے کوہ تور کی وے دے رکی چی کوہ تور کی دے رکی نو خدای پاک با یأجوج و مأجوج را خوارکی دا یوزے کے بندی او سکندر ذوالقرنین اغورتا یو بند والدے نبی علیہ السلام فرمائی دوی لگیا دی اغا بند کنیباسی اغے کے چی دوی لاسے ولغن دی سوڑا پیدا کی وی ربت لکارم پکیو کو سار لبے کخیری کنو جب سار لرازی نو بیاوتا خدای اغا بند کری نو چی کلا دا دی دا ماتوالی روز را نزدیشی نو چی دی کلا اغی کنستل شروع کی و لک پاتی شی نو دی بدوئی چی انشاءاللہ سار لبے کنو انشاءاللہ بوئی نو اغا سولا با خدای بند نکی نو چی سار راشی نو بے کنی دی برا خطاش او دی براسی وکهم من کل حدب ینسلون ہر لوی ڈیرین او پمند روانی دی چی کلا راشی پا دا یو دریاب دی لوی بحیرت وری پاغی براشی نو چی پاغی راشی نو اغی که اغلومبی خلق بتی اوبوس کی تگی بی نو چی اوبا اغلومبی خلق اس کی نو دلوی دریاب سند نو چی اغا اخیری خلق پیرازی نو اوبا پکی نی ناغیب آغا نور مرگو تو چی لکا دلتا چا توبہ تیرے شوی دی خواہ زیلون دے دومرا با دنیای اغیب صرف شروع کی تا دنیا پر مخلوق دنیا کے خوبا نور سوقی دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم مسلمانان دی اغا با اغا پٹکڑی باقی با کافری اغا خوبا ملش نبیا با وی چیرا دا دنیا اغا دا زمکی والا خلقهم تباکلل دا غوا و میخ و زنگلی حیوانات ارسب و اخری ختم بے کی راضی چی اسمان والا خدای سر جنگ شروع نو غشی ببر آسمان تولی نو خدای پاک بے ولدوی نسر را واپس کئی تک سر نو دی بوئی چی اغا آسمان والا پرشتے مونگ مڑیکلی لیچ گردو که پدے گوٹ موٹ کے سوک پاتی شی داغی وقت و پکوہ تور کی با مسلمانانو بیا گوری تکلیف راشی دا مسلمان جن دا تکلیف تے دا تکلیف براشی کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا سلو اشرفون باغویل یو دا غوی سر بہتری سل اشرفی با ورقی خود غوی یو سر با پیلی خصوص بینا ورقی ولا وی بانک دومرا با تکلیف کی وی عیسیٰ علیہ السلام با خدای تداری شروع کی چی خدای دا پس مصیبت پا بلان جوڑی خدای دا قوم حلاک کی نو خدای پاک با دا غوی پا دے اولو پا دے ترخونو کی دانے رو خیجے ٹول با دا سے ملچی لکا یو سالی چی یو ظل با ٹول ملچی چی ملچی عیسیٰ علیہ السلام تا با خدای وی چی دشمن دے حلاک شرازاوس عیسیٰ علیہ السلام سر دا مرگرو چی بار تروزی نو ټول زمکه با یو لیش زی به داسې نی چې هغه د یاجوج و ماجوج نه خالی نی هر زی به ډکي او بوی به ځي خدای دینه به اوس مونږ دې زمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیستی او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را زمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا با دا عدل و انصاف حکومت شروع شی جناب دا عدل و انصاف حکومت چکل بیا شروع شو دا غینا پس با بیا رو مسلمانان کمی گی بیا با کافر جاتی گی مسلمان برورو کم شی دا سی وقت براشی جناب چی پا مخدز مکا با یو کلمی والا سلیم نی ایس سوک کلمه گو بنی پا مخدز مکا دا خدای نم با بالکل ختم شی او دا سے جن با یو بل سر تیری لکر دریاب دا خر او خری چی یو بل سر سنگ جن تیری دا زنگل او دا زمک دا سپی او سپی او بل سر کم جن تیری دقا جن با تیری ایس قسم کلمہ دا خدای نم دا غی نام و نشان بنی ختم او چی کم مسلمانان دی نبی علیہ السلام فرمائی یو ہوا با خدای راوالو زی اگا ہوا چی کم مسلمان باندی لگی بل دی بمری اگلا با خدای مرگ ورکی ټول دنیا به کافرونو ډکه شي بیا به مال خدای را خور کی دغه وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخیږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزیږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حيث طلعتي چې کوم طرف نه راغلی هم په هغه طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض داغی نا پس
دا اچا توبه بنا قبلیگی. اس دا توبه دور دے رونو توبه اللہ توبہ سے او خدای تزاری و فریادو کے باس بیا بد معلوم دیر شی خو ټول با کفر کفری دا خدای نوم باڑو سوک پیجنی نم اللہ با نپیجنی. نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ تر اغی پورے با قیامت نرازی تر سو پوری جی پدی مقدس مکہ دا اللہ اللہ نوم غشتلی کی گی. دا خدای نوم چی غشتل بن شو فوری با قیامت بیا رازی. خیر خلق بلگ گئی سوک با دکاندار بای آغا با کپڑا خورکلی پا گاک پہ خرسی گاک بناسی لاغانا کپڑا بالی سوک بلگی خپل حوض با جوڑی سوک بلگی خپل سارو لبا گیاگانی ریبی سوک بلگی نوڑای برالی دی خپل خلیت بے اچی دا جمعه روز بای او دا محرم دا شوری لسم روز بای دا شوری لسم دا جمعه روز او دا سار دا منزن پس دا نور خطون مخ کے دا غٹیم کی با اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی چی شپیلے ہوئی دے شپیلے سر با دا طول خلق و نساگانی والوزی ختم بشی. اگر انسان چی نوڑے خلیتا چتا کردی دا خلیتا بے اونرسی و ثابتی و خیجی. اگر انسان چی کپڑے گاک تخورا کردی دا را او بے ننغالی و ثابتی وزی. اگر انسان چی اگر خپل حوز لے واو اگر با پی اگر خپل خطا وان نچی چی ثابتی وزی باس مکمل قیامت چی ستویلی کی گی دا طول ساگانی با اوزی پا قبرونو کی چکم خلق دفن دے که مسلمانان دی او که کافران دی داغی روحون بام لارشی دے اسرافیل علیہ السلام پشپیلے کی بورن نوزی داغی وقتنا مکمل روحون طول دا اسرافیل پشپیلے تلالل عذاب دا قبر او خوشحالی و ارس بند روحون لالل ختم شو یو مضبوط گرزار بشوروشی اسمان با ټول ټوټه ټوټه بشي ختم زمکه با داسې والوزی لکه دا مالوچ چې دا پاغونده دا مالوچ باندې هوا راشي او په تاسو خیالي کنه د پنبې دا مالوچ په دې سخت سیده کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ غرونه به ختم شي دا سپومه به ختم شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت چې څه ویل کېږي نو هیڅ شی به پاتې نه او باو ارڅ ختم ټولر سبا ټوټه ټوټه او دړې وړې بشي اس شی بم پاتې نشي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کی د شام په ځمکه باندې اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی او چې څومره روحونه د اسرافیل علیہ السلام په شپېلې کې وي چې دا شپېلې ووهي هغه روحونه به تراشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلق د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او دا الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې بر سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمای ما ته باړو دوباره ستاسو واړو پیشي بیا ونشي دا چرې نه کېږي. دومره نظام الله پیدا کړی دی مونږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی. رونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمونږ د مسلمان په سر دي. کمې وړې وړې نښې د قیامت خود فوراً راغلي دي. لکه نبی صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرمانی به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی. د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي. شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي. شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي. هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رزیلان بی. کم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي. هغوی به موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کم رزیلان ساد القوم ارذلهم د قوم سیادت
او سرداری به د رزیلو او د کمینو او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبی صاحب فرمایي، او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغه حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نہ، بے غیرت مسلمان نہ، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نہ، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیہ السلام بے مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بے پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې لوی نشان. او بیا دا عیسی علیہ السلام چې وفات شي د نبی علیہ السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالی دی، هغې کې به دفن کیږي. هم د نبی علیہ السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 25